زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم او دوو کسانو یو بل ته کنځلې کولې او بدې ردې ویلې. دوه کسان وران شوي وو او یو بل سره ختي وو، یو بل ته یې بدې ردې ویلې. دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده چې د جنګ په دوران کې کنځلې کول دا د چا کار دی؟ دا د منافق انسان کار دی. هغه مؤمن چې هغه رښتینی مؤمن او الله د منافقت نه ساتلی، نو هغه د جنګ په دوران کې کنځلې منځلې هغه نه کوي. د دواړه کسان لګیا بس ګرم شي. فاحدهم احمر وجهه وانتفخت اوداجه، دا یو دومره غوسه شوی چې دا مخ یې تک سور شو، د مرۍ د رګونه یې راپړسېدلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. ما ته داسې ټکی معلوم دی او داسې خبر راته معلوم ده چې هغه زه وکړم نو ده ته یې وښیم او دی ووایي، نو د ده نه به دا څه حالت چې په ده باندې راغلي دا به ترې لاړ شي. په دې ټایم کې دی غوسه و او دا غوسه چې کله دې کنټرول نه کړه او ته د هغې په کنټرول کې رالي، نو چې به یې د باندې څه ووایې. هم په دې غوسه کې طلاقې ښځه، هم په دې غوسه کې ټوپک راوالي په چا باندې ډز وکړي، وروسته بیا پروت وي جیل کې او کله جرګو ته ناستي او کله مافیانې غواړي او کله یې روغې کوي. هم په دې غوسه کې چې دی نه بعضو خلکو والعیاذ بالله په دین ته کنځلې کړي چې بس یو غوسه شو په ځان پوه نه شو. دا غوسه دا د شیطان د طرف نه او الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت بیان کړی دی، والکاظمین الغیظ. او مؤمنان هغه دي چې هغوی د خپله غوسه دا تیری. غوسه د مؤمنانو په کنټرول کې، مؤمنان د غوسې په کنټرول کې نه وي. ځکه سنجیده انسان دی که ډېر هم زیات غوسه شي خو د ده خبره هغه بیا هم دی تلي د کولو نه مخکې. او دا غیر سنجیده انسان چې غیر سنجیده دی چې داسې غوسه شي به سټارټ شي چې به یې څه ووایي خبر هم نه وي. چې کله حالات داسې لږ ساړه شي نو وروسته وایي یاره وایي ته وګوره زه نه یم پوه شوی په دې خبرو. او دغه خو تپوس مه کوه دا ښځو ته چې طلاق وایي وروسته بیا راشي وایي چې غوسه ومه. نو غوسه خو هر سړی چا چې ته په مینه کې ښځې له طلاق ورکړي چې پلانۍ ټیټ د باندې مهین یم ته طلاق یې داسې د چا ویلي. هر سړی طلاق ورکوي په څه کې ورکوي؟ په غوسه کې ورکوي. بیا د غوسې اقسام دی، جدا مسله ده. الغرض غوسه انسان په ډېرو داسې کارونو کې واچوي چې انجام یې ښه نه راوځي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کس راغی یا رسول الله اوصني، نصیحت راته وکړه. هغه ته لا تغضب، غوسه کېږه مه. هغه بیا ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه پلن او ښه پیړ او ښه اوږد نصیحت راته وکړي او داسې لا تغضب، غوسه مه کوه. نو په دویم پېرې بیا ووایي یا رسول الله اوصني، ما ته وصیت او نصیحت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تغضب، غوسه مه کوه. په دریم پېرې بیا مطالبه وکړه د نصیحت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په دریم پېرې بیا ووایي غوسه مه کوه. دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر چې دا یوه خبره رانیولې ده دا په دې دلیل دی چې دا ډېر اهم نصیحت دی. که ما ورته د خپل ژوند نه دا مسله ختمه کړه نو ډېرې خبرې او ډېر هر څه به موږ ته برابر شي. د غوسې په وخت کې ستا د دماغ د بند شي او چې بیا ته شیطان سوی ته یې کوي نو مه بندوه دا خپل ذهن د غوسې په وخت کې او مه ځان حواله کوه شیطان ته او د شیطان وسوسو ته، بلکې د ځان یو سنجیده انسان جوړ کړه. یو طریقه دا ده لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې ویلي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د غوسې په وخت کې وایه، د دې سره غوسه ختمېږي. دویم چې ولاړې نو کښېنه او چې ناستې نو سمله یا د دې ځینه وځه. دا مې یو طریقه ده.
و چې ته ولاړې ولاړې هغه کس ته مخامخ نو سجاخه به جوړی ځکه دا طریقه یاده کوي چې کله هر چا ته چې غوسه شي د مخې نه یې لرې کېږه د دې نه مخکې چې سجاخت یې جوړه شي خصوصا د زنانه سره د ښځې سره دا نصیحت خاوندانو ته هم دی او نه دا نصیحت ښځو ته هم دی چې کله ښځې داسې څه غلطي وکړه او ته ورته غوسه شوې نو دغه ټیم کې غوره خبره دا ده چې د دې ښځې نه ته اخوا شي او یا دا ښځه تا نه اخوا شي په دې به خبره ودرېږي نو که ته ورسره ولاړې څنګه ولې او څنګه ولې او څنګه ولې بیا خبره دومره مخې ته لاړې چې بیا دې ګرځي کله د یو ملا سره ناست وي کله د بل سره دا به وایي چې څه چل کوو نو دومره دغه ته څه ضرورت وي کله ته غوسه شوې خو بس وځئ دې کمرې نه ځه دا ډېره ښکلې طریقه ده ډېرې مسلې پې حل کېږي تا ته پته زه اوس غوسه شوم څه به وایم نو دا څه ویلو نه مخکې یا دې زنانه ته ووایه زما د مخې نه اخوا شه او یا ته اخوا شه د هغې ځای نه انسان چې کله یو چا ته غوسه شي او مخې ته ورته ناست شي که نه هغه غوسه کمیږي نه غوسه زیاتېږي او ته ورته ناست یې مخې ته او هغه بل هم یو نیم دومره ساده وي چې ته پته چې دا سړی اوس ما ته غوسه دی او ته داسې ناست یې ډډه یې راکړي او کیدای شي کله جوابات ولا نه ورکوي د خبرو هغه غوسه کي او دا یو نیمه ښځه یي داسې بدتمیزه غونته کي چې ادب پکې نه وي او د خاوند مقام نه پېژني نو هغه ښځې چې خاوند غوسه وي دا ورله جوابونه ورکوي نو د هغې د لاسه د خاوند غوسه او بلډ پریشر هغه ښه خیجي بل به یې د خولې دغه الفاظ چې دا ما طلاقه کړې ده یا نور څه ورته دغه شان یو حدیث کې دم راغلي چې چاردام وکړه او دس کولو سره غوسه کمیږي وجه دا ده چې د دې غوسې کې یو حرارت پروت دی یو ګرمایش پکې دی نو چې کله انسان دا اوبه استعمال کړي او دسو کې چاردام وکړي نو هغه ګرمایش څه شي هغه کم شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما ته یو خبره معلومه ده که ده ته مې وکړه نو او ده پې بیا عمل وکړو نو دا کومه غوسه چې ده ته رارسېدلې ده دا به دې ختمه شي لو قال اعوذ بالله من الشیطان که ده دا ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان زه پناه نیسم په الله پورې د شیطان نه ذهب عنه ما یجد دا غوسه به دې ختمه شي قالوا له هغه ته یې ووایي دې ملګرو ورته ووایي وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ته پناه ونیسه په الله پورې د شیطان نه فقال وهل بي جنون ولې وایي زه څه لیونی شوی یم څه ګوره د غوسې دا اثرات ولې زه لیونی یم څه چې د پیغمبر خبره خو په غوسه کې به انسان په ځان نه پوهېږي چې دی څه اوس پیغمبر ته د طریقه ښوولې ده خو ویې وایه که د هغه هم دا سوچ شوی دی چې دا خو هله سړی وایي چې کله لیونی شي زه څه لیونی یم حالانکې خبر د دې نه دی چې او لیونی دی ځکه چې دا غوسه هم د لیونتوب یو شاخ دی غوسه د لیونتوب یو شاخ دی چې لیونی شي دی په څه پوهېږي نه پوهېږي چې غوسه شي دی په څه پوهېږي نه پوهېږي خو یو شی شو اوس وګوره غوسې څومره دې انسان ته نقصان ورسو چې د پیغمبر د خبرې په باره کې وایي ولې زه لیونی یم څه نو غوسه کې کله انسان داسې خبرې وکړي والعیاذ بالله د ډېرو نه پکې په دې غوسه کې د الله بېادبي شوې ده د قرآن بېادبي تې شوې ده دومره خطرناک شی ده غوسه ځکه یو زنانه خبره کوله د خپل خاوند په باره کې وی هغه ما ته غوسه شوی و بیا زموږ په منځ کې خبرې ډېرې تیزې لاړې نو ما پسې قرآن راواغستو چې زه راته په دې قرآن لاس ږدم وی هغه قرآن زما نه واغستو ځمکې ته راواچو بیا پې له پاسه ودرېد صرف دا نه چې ځمکې ته راواچو قرآن یې ځمکې ته راواچو بیا پې له پاسه ولاړو بیا وروسته جړاګانې توبې او استغفار او معلومات ته یو عالم نه بل عالم نه ټوله کوړمه ګرځي چې دا به څه کېږي دې سړي دا اوس هم ګزار کړی نه دی خو بې له پاسه ولاړ و
دا غصه د هغه کومه درجې ته رسېدلی دماغ یې بلکل بند کړي و دا غصه د انسان د دماغ څه کي دا بند کړي نو داسې ښه صفت نه دی د دې نه ځان لرې ساتئ مؤمنان څوک دي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مؤمنان هغه دي چې غصه سکي او خلکو ته بخانه کوي دا اوچت صفت دی اگر که بعض معاشرې دې ته بغیرتوب وایي دا کوم انسان چې غصه کېږي نه کوم انسان چې خلک معاف کوي مړه داسې رندوکې ورته کوي نو دا د هغوی هغه تله ده خو په تله د شریعت کې د اوچت انسان دی په تله د شریعت کې د اوچت انسان دی او اوچت انسان درون انسان په دې پوهېږي چې درون څوک دی او سپک څوک دی سپک به څه معلوم کړي چې درون څوک دی او سپک څوک دی ځکه چې پخپله سپک دی والعیاذ بالله د هغې نه به د حدیث راوړی دی